السلام علیکم دوستانو، بیسټ فور یو چینل ته ښه راغلاست. نو په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو پر موبایل پر کیبورډ باندې تصویر اپلای کړو. د هغې دپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت دی چې پلی سټور له طریقه یې ډاونلوډ کولی شئ چې نوم یې دی جیبورډ. تاسو دلته په سکرین باندې ګورئ جیبورډ په نوم باندې دی. دا به له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او وروسته له ډاونلوډ څخه د خپل موبایل سیټینګ ته ورشئ. هر یو موبایل ځانګړی خپل سیټینګ لري. نو زما په موبایل کې جنرال منیجمنت ته زه ورځم او له هغې څخه وروسته لنګویج اینډ انپوټ چې کوم لیکلی دی تاسو ګورئ دوستانو، لنګویج اینډ انپوټ دغه سر کې چې کوم دی پر دې کلیک کوم او له دې څخه وروسته سکرین کیبورډ باندې کلیک کوو او اول سر کې د سمسنګ کیبورډ، دویم ورپسې جیبورډ. هغه اپلیکیشن چې موږ ډاونلوډ کړی او انسټال کړی د جیبورډ باندې کلیک کوو او له دې څخه وروسته تیم دلته مختلف تیمونه دي، لینډسکیپ دی، لایټ، ډارک، چې کوم قسم ته غواړئ. خو زه غواړم یو خپل تصویر پرې اپلای کړم. دغه پلس نشان چې کوم دی مای تیمز نه لاندې پر دې به کلیک کړو. دغه یو تصویر مې انتخاب کړ. دلته تاسو کولی شئ چې کوم خوا تاسو انتخابول غواړئ یا کومه ساحه د باید پکې راشي، نو کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. اخوا دې خوا کې څنګ ته یو څنګ او بل څنګ. له هغې څخه وروسته زه غواړم چې همداسې صحیح دی او پر نیکسټ کلیک کوم. دلته کولی شئ د کیبورډ دغه برایټنس، تیزوالی او تتوالی هم اپلای کوي. تاسو ګورئ فیصدي د لحاظه او له هغې څخه وروسته ډن باندې کلیک کوم. ګورئ دوستانو، زما پر کیبورډ باندې زما تصویر اپلای شو. اوس دغه پین نشان تاسو ته به ښکاري، دا قلم نشان چې کوم دی د دې د لارې کولی شئ چې ایډیټ یې کړئ. مثلا دا رقم صحیح دی، هر قسم چې تاسو غواړئ د هغې د هماغه پین نشان د لارې کولی شئ چې تاسو ایډیټ یې کړئ. او که غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ نو پر ډیلیټ به کلیک کړئ. زه اوس غواړم چې اپلای کړم ورباندې، نو سمپل ساده په اپلای باندې کلیک کوم. زما تصویر پر کیبورډ باندې راغی. اوس چې کوم چې آیا پر کیبورډ باندې راغلی که نه، د دې لپاره چیک کوم خپل کیبورډ. ګورئ دوستانو، زما د موبایل پر کیبورډ باندې زما تصویر اپلای شوی دی. د کیبورډ د لارې کولی شئ چې تاسو د خپل موبایل پر کیبورډ باندې تصویر اپلای کړئ. امید لرم دوستانو چې دغه ویډیو ستاسو خوښ شوی وي. زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د خپلو زبردست نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. بیسټ فور یو.